افغانان الله جل جلاله یو غیرتمن او شجاعتمند او دلاور او د مصایبو سره بلد او آشنا قوم پیدا کړی دي. هیڅ کله په داسې واقعاتو په داسې حالاتو باندې نه حوصله بایلي نه زغم بایلي نه په شجاعت کې کمزوري راځي. کوم هوډ او اراده چې نن افغانانو کړې ده چې موږ به په افغانستان کې امن ساتو، موږ به افغانستان کې علمي ترقۍ ته وده ورکوو، موږ به په افغانستان کې اقتصاد ته ترقي ورکوو، موږ به د افغانستان آبادۍ ته ترقي ورکوو. په دغسې کړپو کړوپو په دې بمبارو په دې ویشتلو په دې باندې افغانان د خپل د هوډو څخه نه تېرېدای شي، نه په هوډ کې کمزوري راځي. هم به مو د علمي میدان دغسې رواني که د کونړ پر پوهنتون باندې 10 وارې دا بمبار وکړي، زما به دغسې محصل انشاءالله فعال وي، زما به دغسې استاد هوډمن وي. ما خو د دې استادانو دا د ستاسې په نمایندګي دا ملګري خبرې وکړې. دا د دې هوډ او اراده واقعیت دا دی چې موږ ته یې هم ډېره حوصله راکړه. نور هم امید مې دا دی چې موږ تاسې به په دغه میدان کې دا د علمي مسؤلیت چارې چې مو په غاړه کې لوېدلې دي چې هر څنګه دښمن کوشش د دې وکړي چې زموږ د علمي ارتقا په دې کې کمزوري راولي، په دې کې شکستګي راولي، په دې کې ګډوډي راولي، موږ تاسې به دا حالت د لاسه نه ورکوو. افغانانو شهادتونه هم وړي دي، افغانانو زخمونه هم وړي دي، افغانانو د قریبانو دردونه هم لیدلي دي، دا ورسره شناخته شوي دي. نور په دې دردو په دې شهادتو باندې افغانانو نه حوصله خرابېږي نه حوصله خرابوي. انشاءالله په کلک هوډ او اراده به د خپل نظام دفاع ته، خپل د عقیدې دفاع ته او خپل د فکر دفاع ته، خپل د خلکو د عزت ساتنو دفاع ته په کلکه باندې ولاړ وي. او زموږ دغه حوصله او زموږ دا صبر د دې ته چې غلط برداشت دښمن نه کوي چې دا خلک چې موږ ته ډېر څه نه وایي، شاید دا خلک کمزوري کړي. موږ کمزوري خلک نه یو، موږ د کمزوري زامن نه یو. انشاءالله موږ کولی شو چې دغه دښمنانو ته چې نن څه راسره کوي په کلکه باندې جواب ورکړو. البته وخت او حالاتو ته په کتلو سره به موږ انشاءالله خپل هغه غچ چې پر دغه دښمنانو باندې پاته دی هغه به انشاءالله الله جل جلاله د خپلو د ځوانانو، خپلو د افغانانو د دې قدرمنو مجاهدینو په توسط باندې موږ انشاءالله ترلاسه کوو خپل حق، هغه نه پاتېږي پر شا باندې. ستاسې مې غوښتنه تقاضا ده د قدرمنو ځوانانو په دغسې لوړه حوصله، په دغسې لوړ هوډ باندې خپلو چارو ته ادامه ورکوئ. مرګ په دنیا کې راځي نو یا په بستره کې مړ، تر هغه مرګ مو د شهادت مرګ 10 وارې خوښ دی. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه فکر، دغه فکره چې دی وایي لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، چې دا تکراري وایي چې دا مې خوښ دی د خدای په لار کې ژوندی سم، بیا شهید سم، بیا ژوندی سم، بیا شهید سم، بیا ژوندی سم، بیا شهید سم. د ټولو افغانانو همدغه فکره ده. بس د خدای پاک د دین حفاظت، د اسلامي نظام حفاظت، د خدای پاک لاره د په دې کې به مخ سره ځو.